څه شو ته وایي جیل زمزم سیټ جیل ته د زمزم سیټ وایي دا څو د افغانستان نه چې ډبره یوه ډبره ده د رنګ جلا دي د جلا دي د جلا یو رنګ نه راځي نه داسې سره جلا دي اوس مثلا دا رنګ دا غټه هغه خپل ځای کې خو رنګونه ډېر لري طبي رنګ دا وګورئ ساده دي دا څه دي دا د زمزم سیټ دی دا مرپوش شماش ګلاس مرپوش دی دا به نه خلاصېږي پورته کېږي هغه مشکل نه یا دی دغه ځای شوی دی وما دا راپورټ ماشاءالله ماشاءالله هر شي راپورټ کې تر بل شو خوان دا سړی باور نشي کولای ملګرو چې دا د ډبره دی دا سي ار پار ار سي ته معلومیږي وای دا پور زه اوس ښکارا وکم ډبره رڼا معلومیږي یا خوب در هغه میوې غابوت ورته دانې وداته هغه کندانۍ دا یو دا کندانۍ دا د ګلاب منګل په وخت کې مشهور د دې راغلي وو انو دې راوستلي وو بیا راوړي دا هغه راځي مې اوس دګمن راته خبره شوه مولوی صاحب د تګور مال اول په درخانه زما بیا مولوی صاحب یاسین زین دې مشو وای ډېر اته ډېر څه دا ډېر دي کار ته دي دا کشمیر د افغانستان نقشه سرمیزي د یاسین بیم صاحب د پاره ډېر ښایسته شی دا سم ونم سم نو ولې درته دا پاکستان ښکارا د مولانا محمد یاسین فهیم صاحب دا ډېر جوړ کړی دی د کرکټ مینوالو او د سپورټ میدانو لپاره دی خو بیډ یا بلا اوس هغه شتر دی هغه شتر کالي په منځي داسې پټکي د لري هغه د لري کې بحث تکاش کې دا به ځا سپانسر کړی مو دی باندې خپل دغه لوګو چې د پر جوړه کې دا ست شرکت یا دا خو چې اوس دته راځي بارد د پرویل کې چې رحمان الله ګورباس په دالي وره دا مشوره یا وسار ابراهیم زدران دا خلک چې فعال دي ما ابراهیم زدران سره پیډو نو هغه ورته چشته دا ساتان یا ستاسو چې رسکی دوی په شي کې ملګرو دا چې باجا پر پرده وسوستان کومه قوم کوي مثلا تر ته ما کې ورته انصاف دا سندر شیش لپاره کنه او بدی کې وړي انسان لپاره جوړ کړی د بچي په باندې الحمدلله جدا ترى بیا د دا رقم جوړوي ها ساجه خلاصو او د پداغه مله پاور بانک شامل خاص د بل بل ورته د استاد په تبسطه اساس هغه باندې څه سره یا کیمرا د چالانه کا دغه راولېږه مې میسج نو ملګرو دا هغه اصلي هنرمند دی چې دلته ورته ناست دی د مخ نه ښودلو په شرط وایي نامه پکښې راولي دا خپل هنر مازې موږ سره ښکاره کړي دا ډیزاینونه وو دا شاندار دي
بیخي غټ قلم او غټ چکش دي لیکن دونه میده ښایسته خط په لیکي چې اریان به پاتې شي. بس د دې پر هنر دې نور هم برکت وي. راوړه ستا دپاره جوړ کړی ډاکټر عبدالقدوس بریالی ښه د ماشاءالله د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز رئیس ډېر ښایسته او خوندور خط دی. دغه تاسو ته به دغه ساده ډبره معلومېږي په دغه قیمتي ډبره ده چې هغه اوس هغه کوم لوښي وو هغه ډیزاینونه وو کوم سربیزي شیان چې تاسو ولیدل په دغه ډبرې څخه تراش شوي او جوړ شوي سربیرې څخه رنګ شوي ده خو چې یو کیمره دغه ځای ته رانږدې که هغه رقم رنګې دی هغه څه دغه رګونه یې ښکاره کړه نږدې دا هغه ده هلته چې شیان جوړ ده ته لږ څه دا دلته ډبره داسې وه چې جوړ کېږي په دا ماشین هغه شی چې هغه کوي اوبه پر روان دي په دا سر باندې دلته دا شی څرخي کرار کرار دا ډبره داسې پورته راځي دا څه ده دا به څرخی ته ورسره روان ته به خراب Oğlum dakika dediler kan bizler de var. Hatta bunlar da yollar çıkıyor zaten. Yani şimdi de var. Biraz دا هغه ماشین دی همداس ما زده دي اوس دې چې ضرورت شو بس سوال ډبرې به درته کاړو دراسه دا ډبره ښکاره فقط یو معمولي پالش غواړي داسې ښایسته ډبره ده ماشاءالله وای دا کله خپل ډبره دی دا ما هو بلای شروع دا لکه هغه د ادارې کې چې نه شي نور ماشینری ده داود خان باچا چې و د افغانستان نو دا هغه د وخت د ودا غریب چې لري دا ماشین اون د نمبرو د کارت Вообще раз, правда. دا خو باندې دی دا حرکت نه کوي یا نزدې یو حرکت باندې کې موږ په پاتې سو داسې نه شي دا کوم دی اصلاحات ورکړه ها اصلاحات ورکړه ډېر وخت مې کېږي ډېر وخت مې کېږي
دوباره په معمول ځای کې ټول دغه بیا کړو. قدرمنو مینوالو دا د فابریکې یو بل اړخ ته رالو چې دلته بیا هغه ډبرې چې کومې نقشه کېږي هغه بیا دلته ټولې سره نقشه کېږي، بس سوانېږي یو ځای تراشېږي، ځینې بس دلته بیا هغه څخه کوم نقشې چې وي هغه څه ځینې جوړوي، بیا د هغه نه وروسته وړي بیا لیکنې پر کوي ښکلي ښکلي ډیزاینداره. او دا هغه ډبرې چې تاسو مخکې په ویډیو کې ولیدلې سربېرنې ډېرې خیرنې وې خو مګر بیا هم دومره ښایسته او ښکلی رنګ یې ورکړ. او دلته بیا هغه ډبرو څخه کوچني کوچني پرزې رااخلي تراشي، هغه کومې زیږواله چې دا زیږواله یې ځینې ورکوي. نو دا زموږ د ډبرو د نجارۍ فابریکه. دا څوک دی؟ د خلق وروشه دا هم دی هلمند د کلمو مسلینو څخه لونګ زه بډنګ یم دی لونګ دی تکبل مې هر وخت نظر لراله پاسه کارول کېږي واخه وینځه او زه چې بیم دی ماشي ملګرو کیمرې شو هر وخت نظر لراله پاسه دی ضرور کېږي په ویډیو کې او ما او ظاهر د ویډیو زه د نظر خبرې من چې خلاص خبرم دی لاندې زموږ ښوونې مدرسې شته او دی ماشاءالله استاد سره دی نه وایي سره نه وایي کما مسؤول بس بدار دی ور څه نشان اوس دلته ناستو ده دا ملګرو د هلمند رود دی هغه پل ته چې لکه پل دغه پل دی دا چیز پل دی لکه زم په خبر یم او ښه ډېر غټ په سیمه نه غټ پل دی د ټلیفون کیمرا نه پرسي بیان ته خېږي دا د هلمند رود څه حاجي صاحب دی خوا بیخي ډېر اوبه په دا دا سرتاج صاحب دی هغه د پېښورګان ته د تعارف محتاج نه دی داسې د معاشي پېژنې بل یې موږ خندولي یو پروګرامونه ورته جوړوي نسوار مینوالو ته او پاتې شو د هغو دلته راتګ زموږ کندهار ته خاص د ده په هلمند ته دا پهلوان میان دي خاص ته په وینا راغلي یو دلته میان مېلې ته هم د راوستلي یو مخکې یو ځای مو ښولي وو هغه ته یې بوتلو هغه ته چې راسره وکتل هغه برخه چې میان ته راغلو اوس پکې بیا یې د خیره سره چېرې تلافظ تراجوز کم دی نو بلا که یو څه کوه مینهوالو ته دا بس مننه چې ګرځو دی ډېر خوشحاله سره مې چې راغله تا مننه درته چې دوی به راشي په ډوډۍ کې بیا بانډار سره کوو او په ډوډۍ بیا سم نور بانډار سره کوو هلته به سم سټینډ و کیمرې راته کښېږدو دوباره موږ داسې خپل خوراک ورته وکړو راځي هغه د شپې ویډیو چې د باندې راځي راته نو راځي ملګرو دغه یوه کړایي دا د نورو دي پهلوان اکا دا دي ناست دي زموږ دپاره یې لیده کړایي تیاروي او دغه اصلي تیل غوړي ور اچوي هغه یخی غوړي نه استعمالوي
که تاسو بیا هلمند ته رالاست او د مایانو میله مو کول البته لښکرګاه نو د رود غاړې ته دغه پهلوان ته به ځان رارسوئ. ښایسته غوړي او ښه خواپاک چاپېریال ښه خوندور مایان درته تیاروي. دغه اوس دا کړایي چې ده علیحده زموږ د مایانو دپاره دې بعد اوس غوړي سره کېږي او دا دي بسم الله. تقریبا 2 بوتله غوړي ورله اوس به نو موږ ته مایان سره پاخه کړي بیا به نو ګورو چې څنګه خوند لري. نو دغه یو صافي قدر مایان چې دي دغه اوس موږ ته راپخوي اوس پرې یوازې مالګه پرې اچولې ده نور مسالې شاید وراچوي که نه وراچوي نه پوهېږم. غوړي سره دي بالا دا دي چې وراچوي مجموعه ورته تیاره کړله. هغه بیا سرکې او مسالې دي او دا دې ورله د خیره راځه بسم الله. سم نه دي سره غوړي ښه تمام سره شوله او دا هم زاره او شنار د مینوال په منځ کې. نو دلته مینوال د دې سره عکسونه اخلي سلفیان نیسي او خپله مینه څرګندوي. په راتلونکي ویلا کې د بوس کلا او د هغه کوم معبد چې دی هغه راسره وګورئ، د هلمند ښار راسره وګورئ. مننه.